السلام علیکم دوستانو. د اویس مور او پلار د اویس قاتل باره کې غټ اعلان وکړ. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوې او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. دوستانو د اویس قتل چې د ټولو پښتنو زړونه یې ودردول او تر اوسه له پښتنو هیر نشو ځکه چې اویس یو بې ازاره ځوان و او وروڼه یې وایي چې تر اوسه د اویس نه یو مرغۍ هم نه ده ازار شوي. خو دوستانو د اویس پلار د اویس د قاتل باره کې څه ویلي دي نو راځئ چې تاسو سره یې هم شریک کړم. دوستانو اول خدا چې د اویس پلار پولیسو نه غوښتي چې د اویس د قتل په کیس کې شکی کسان منیسئ ځکه چې موږ نه غواړو چې بې ګناه خلک دې ازار شي. خو دوستانو هغه دا اعلان وکړ که چیرته قاتل پیدا شو نو د 400 په چوک کې دې په دار کړل شي نو هله به زموږ زړونه یخ شي او که داسې کار ونه شو سبا به همدغه رنګې د اویس پرنګې یو بل ګل د دې دنیا نه لاړ شي. دوستانو که دا قاتل سریعام پانسي هم شي نو د اویس د مور او پلار زړه به یخ نشي ځکه چې هغوی داسې یو ګل زوی د لاسه ورکړو چې وجلې واقعي ډیر زیات درد لري. خو دوستانو دا د پانسۍ خبره بالکل صحیح ده ځکه چې بیا څوک د چا وجلو لپاره زړه ښه نه کړي او بیا موږ داسې غم ونه وینو. دوستانو له تاسو خواست دی که یو چا درته کنځل وکړل نو هغه کنځل تاسو ته هیڅ نقصان نه رسوي او که چا تاسو سره جنگ کوو نو د بهادرۍ غټه نښه دا ده چې تاسو صبر وکئ او په خپلې غوسه باندې کنټرول وساتئ. نو مهرباني وکړئ چې هیڅ کله چا سره بده رویه مه کوئ او که تاسو سره څوک بد کوي نو ډیر زیات صبر کوئ. الله جل جلاله دې هر پښتون له داسې غمه وساتي. په کمنټ کې آمین ولیکئ. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تر بلې ویډیو مو په لوی لاس پارم د لوی خدای په امان.